اذان اورو د حریت په خواږ غږ د بلال ګران وطن مو دی آزاد استقلال د استقلال اذان اورو د حریت په خواږ غږ د بلال ګران وطن مو دی آزاد استقلال د استقلال دا اسد څلورشتم پیلام دا آزادی د تکبیر په زمزمو باندې لمانځو یې هر کار ګران هیواد مو پل په پل په امان دی له ستم نه چا پشتن بمبار مخرک شوی دی د غم تک سپین لمر د خپلواکۍ روز 24 اسد روز پر افتخار برای همه ملت ما و همه ملت مسلمه خصوصا ملت غیور و مجاهد پرور افغانستان عزیز روز پر افتخار است روزی است که با خون و قربانی صدها و هزاران شهدا و معیوبین این روز پر افتخار را الله عزوجل نصیب حال ما گردانیده است باندل منزوی هر کار آزادی لیلا تڅ گلزوانه شولې ورزار د چا زوی ورته قربان شو د چا پلار برکت دی د شهید د ټوټ مسلمان ولسته خاص کر د مجاهدینو کورنۍ د شهداو او د یتیمانو و کورنۍ ته د نن ورځې د 23مې د اسد د استقلال د ورځې هغه عظیمه او لویه مبارکي تقدیموم الله جل جلاله دې د شهداو او د یتیمانو د کونډو او ړندو د هغوی هغه تکالیف او د هغوی هغه سختۍ په خپل دربار اعلی کې قبول او منظور وګرځوي په یوه پیړۍ کې ماتې مو درې امپراتورۍ د ایمان په زور اوبه موکړ زور د ناټوګۍ معلومه خبره ده چې د دې ورځې قدر او د دې ورځې احترام په موږ باندې او په دې ولس باندې دا موږ په خپل ځان باندې واجب بولو ځکه د داسې څه خلاص شوي چې هغه موږ ته ډېر د قدر وړ دي دا موږ ته په ډېرو قربانیو په ستړیا او په زحمتونو لاسته راغلي لهذا په دې خاطر باندې دلته دا غونډه چې کومه روانه ده ډېره د قدر وړ غونډه ده او الحمدلله په ښه امنیت کې په ښه فضا کې په ښه ډاډ او اطمینان کې جریان لري الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو د نننۍ ورځ څخه دا یو داسې ورځ ده چې د امریکا ټغر په افغانستان کې ټول شوی دی او موږ ډېر خوشحاله یو او ټول افغانان دا ورځ ملانځي او په ټول ولایاتو کې د دې ورځې ملانځل شروع دي او موږ هم په خپل وخت سره په ارچي ولسوالۍ کې دا ورځ وملانځله او ټول افغانان او بالخصوص د ارچي ولسوالۍ ګډونوال راټول سوي وه په ارچي ولسوالۍ کې او دا ورځ مو ډېره په خوشحالۍ سره وملانځله دا داسې ورځ ده چې د دې شکریه نسو کولی چې د دې شکریه ادا کړو دا ډېره د مغفرت ورځ وه چې په دې ورځ باندې کفار د دې وطن نه خدای پاک په شرمېدلي خدای پاک د دې ملک نه وباسل هغه د چا برکت و هغه د هغه خویندو د هغه میندو د بچیانو او د شیدو برکت و چې خپل په مبارکو سینو باندې هغه بچیان لوی کړي وو او د کفار په مقابل کې وجنګول او د کفار په مقابل کې ودرېدله د تکبیر په زمزمو باندې لمانځو یې هر کار Imam